بسم الله الرحمن الرحیم قل او فرمایا حبیبا یا ایها الکافرون شهد پنځپیر سے مدد الله علی استاد محترم فرمائی ډانګ توکلی وته وایا پډانګ توکلی وته وایا ها قل یا ایها الکافرون وایا حبیبا پډانګ توکلی وته وایا یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبدو ذ عبادت نکوما پاغه طریقہ اعبدو لا اعبدو ذ عبادت نکوم پاغه طریقہ ما تعبدون چې تاسو عبادت کوئ تاسو په کومه طریقه باندې عبادت کوئ پاغه طریقه د عبادت نکوم بیکار شو ولا انتم او نتاسو عبادت کوون کیئ ولا انتم او نتاسو نه تاسو عابدون عبادت کوون کی پاغه طریقه باندې ما اعبد چې د عبادت کوما ولا انا او ند عبادت کون کے ما آئندہ راتلون کے زمانہ کے ہاں ولا انا او نیمدو او ند عبادت کون کے ما عابد عبادت کون کے ما ولا انا عابد او ند عبادت کون کے ما آئندہ پاغ طریقہ ما عبدتم چتاسوی کوئی ما پاغ طریقہ عبدتم چتاسوی کوئی ولا انتم او نتاسو عبادت کون کے آئندہ ولا انتم عابدون او نتاس عبادت کو ان کے آئندہ ما پاغ طریقہ اعبد تد عبادت کو ما لکم ستاسو دا پارا دینکم صدا دا دین ستاسو دا ولی دین او مالا لبدل دا دین دا مالا سورة الکافرون یوصل نهم نمبر دے مصحفی ترتیب سرا نزولی ترتیب سرا اتلسم نمبر دے سورة الکافرون کے سورة الکافرون ربط او مناسبت تا مخ کی صورت سرا مخ کی صورت آیات دویم کے صورت کوثر کے آیات دویم کے اوصاف حسنہ خصفتنا د مومنان وغی ذکر شو نو په صورت کافرون کې د صورت کې اول آیات او شپږم آیات کې بل نخا صفت د مومنانو ذکر کړي چې غدا الله جل جلاله د دشمنانو د الله جل جلاله د دشمنانو بایکاټ کول دي چې الله دشمنانو سره به تعلق نه ساتي غي سره به بایکاټ کوي قل یا ایها الکافرون نه بایکاټ صورت دی کنه دغه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به د سار سنت کول نو پړم بي رکعت کې به دا صورت وی قل یا ایها الکافرون چې ګوره دما تاسو نه کیږي کافرانو مکمل بایکاټ دویم صورت کې به صورت توحید صورت اخلاص وی دا الله وحدانیت لومبای شروع د دین الله وحدانیت نو شي او چې کله به ما خام کو د شپې نما خام دو رکعات سنتو کې لومبي رکعات کې صورت کافرون بایکاټ تو کافرانو او دویم رکعات کې صورت توحید صورت اخلاص الله وحدانیت چې ستا مرګم دبته یا به شپې مري یا به د ردې مري نو چې ستا د ردې هم چې کوم دی په خوله باندې خبرې چې الله ستا د دشمنانو سره بایکاټ دی او الله ستا توحید بیانوم ستا وحدانیت بیانوم او چې ماښام کېږي نو چې ته ماښام دله مرګ راځي نو چې ته په دغه ټیم کې د کافرانو سره بایکاټ او د الله توحید دی په خوله باندې دویم ربط مخکې صورت کوثر کې دویم آیات کې بیان د مسلې توحید شو چې د عبادت بدنی او مالی مستحق صرف الله جل جلاله دی بل څوک نه فقیر نه فقیر نه میا او نه مولا نه انس او نه جن نه نبی او نه ولی هیڅ کوم نه درګه نه حجر او نه شجر نه سره او نه بوت پوه شوې نه په دې صورت کافرون کې وایي کافرانو نه بایکاټ وکا ځکه دی د توحید د مسلې نه منکر دي کنه چې اهمه مسله توحید ده د الله وحدانیت ته غنمنی د غینه انکار کوي نه بایکاټ وکا دریم مخکې صورت کوثر کې د صورت کوثر په اخري آیات کې ذکر شو ان شانئک هو الابتر
ستا دشمن به تبا کما. نو په دې صورت کې سورۃ کافرون اول آیات کې مسلمان ته دغه دشمنان خای چې هغه کافران دي، دا کافران دا به تبا کما. امتیازات ته سورۃ کافرون سورۃ ممتاز ده په الفاظو د یا ایها الکافرون باندې چې بل سورۃ کې داسې نشته. دویم په بایکاټ کولو د کافرانو چې بل سورۃ کې داسې بایکاټ نشته لکه په دې سورۃ کې چې صفا بایکاټ دی، لکم دینکم ولی دین دی کنه. دریم په الفاظو د لا اعبد ما تعبدون باندې بل سورۃ کې داسې نشته. داول سورۃ کافرون بایکاټ د دشمنانو د الله نه. خلاصه د سورۃ کافرون سورۃ کې دا ذکر کوي چې د الله جل جلاله د دشمنانو نه په هر وخت کې حال او استقبال په دې کې بایکاټ وکړي. ذکر هغه عبادت په شرعي طریقه نه دی، عبادت صرف د الله نه کوي بلکې الله سره نور معبودان او هغه کاسادان جوړ کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل او فرمایا حبیبا یا ایها الکافرون. شهد پنځپیر سے مدد الله علی استاد محترم فرمایي ډانګ توکلی وته وایا په ډانګ توکلی وته وایا ها. قل یا ایها الکافرون وایا حبیبا په ډانګ توکلی وته وایا یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبدو ذ عبادت نکوما پاغه طریقه اعبدو لا اعبدو ذ عبادت نکوم پاغه طریقه ما تعبدون چې تاسو عبادت کوئ. تاسو په کومه طریقه باندې عبادت کوئ پاغه طریقه د عبادت نکوما بایکاټ شو. ولا انتم او نتاسو عبادت کوون کیئ، ولا انتم او نتاسو نه تاسو عابدون عبادت کوون کی پاغه طریقه باندې ما اعبد چې د عبادت کوما، ولا انا او نه د عبادت کوون کې ما آینده راتلون کې زمانہ کې ها ولا انا او نه مذو او نه د عبادت کوون کې ما عابد عبادت کوون کې ما، ولا انا عابد او نه د عبادت کوون کې ما آینده پاغه طریقه ما عبدتم چې تاسو کوئ، ما پاغه طریقه عبدتم چې تاسو کوئ. ولا انتم او نه تاسو عبادت کوون کې آینده، ولا انتم عابدون او